السلام علیکم ورحمت الله محترمین الله تعالی می جوړ او روغ او آباد لره. دوستانو یو ډیره کوچنی وظیفه ده او ډیره خوندوره او له کمالاتو څخه ډکه وظیفه ده او ډیره طاقتوره ده او الله پاک جل جلاله ډیر تاثیر فکیه خیده. کله چې تاسو په زندگی کې لکم مشکل سره مخ کیږي، مثلا دا وظیفه سیده د محبت په باب باندې هم ده، د رزق په باب باندې هم ده، د دې دواړو لپاره کار کوي. که یو انسان وي چې د رزق له تنګي سره مخ وي، مثلا پیسې نه وي، غریبي زیاته وي، مسکنت زیات وي او کاروبار دته نه پیدا کیږي او ستړیا زیاته وي، نو د دې لپاره هم دا وظیفه کولای شي. کله یو چا سره محبت غواړي، بیا خاص کر د ښځې او د خاوند تر مابین محبت کولو لپاره دغه وظیفه ډیره مجربه وظیفه ده. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم فرمایي چې دا یو داسې وظیفه ده چې په کم کور کې ویل کیږي، په هغه کور کې به جګړې نه وي، محبتونه به وي، په هغه کور کې به اختلافات نه وي، په هغه کور کې به تاوانونه غمونه هیڅ نه وي. دوستانو دا وظیفه خاص کار د رزق لپاره هم ده، د محبت د ګرانښت د مینې لپاره هم ده. ښځې او د خاوند تر مابین چې کله جګړې کیږي، یا له یو طرف څخه مینه وي، له بل طرف څخه نه، یا له یو خوا څخه محبت وي د ښځې لخوا، د خاوند له طرف نه وي، یا د خاوند له طرف وي د ښځې لخوا نه وي. دوستانو محبت کېدل له دواړو خواو کیږي. که چیرې له دواړو خواو څخه محبت وي موجود وي، نو هغه زندگی مخته وړلی شي، په هغه زندگی کې ډیر خوشحالي راځي، په هغه زندگی کې برکت راځي. که چیرې له یو طرف څخه محبت وي له بل طرف څخه نه وي، دا زندگی په ډیره مشکله وي، دا زندگی ډیره ګرانه ده، مخته نشي تللی. نو له دواړو خواو څخه محبت کول دا یو خوندور مثال ده او له دې سره د انسان زندگی نوره مخته تللی شي. او د رزق په باب باندې تاسو هم کولای شئ، ځکه چې یو انسان چې غریب وي، بیا دغه ملګري، دوستان، انډوالان ټول ورڅخه لاس اخلي، د مجلس ملګری نه بولي، د څنګ ملګری نه بولي. ملګری خود څه کوي، په کور کې چې کم د اولاد، د کوروالا، د صاحبه ده، هغه هم د قدر او عزت نه کوي چې له سره مال او دولت نه وي. ځکه چې نن سبا چې د انسان عزت چې ده، د انسان شهرت چې ده، د انسان کمال چې ده، هغه ټول پر پیسه باندې ودرېدی. که پیسه لري ته کمالدار هم ته یې، عزتمن هم ته یې، شهرت هم تا ته درکول کیږي او په مجالسو کې مشورې هم لتا سره کیږي او پښتنې عیادت لپاره د خلکو هم راځي تا ته چې کله مریض شوی نه یې پښتنې در باندې کوي. خو کله چې ته غریب یې، مسکین یې، فقیر یې، در په در یې، بیا د نه څوک د پښتنې سته، نه څوک د عیادت سته، چې مریض شي څوک د پښتنې ته نه راځي، چې په یو تکلیف مشکل کار کې راګیر شي څوک د مرسته نه کوي، چې د قرض حاجت دی وي له چا څخه فور غواړي څوک یې نه درکوي. ولې هغه ځکه چې هغه له ځان سره وایي چې دا غریب ده، دا مسکین ده، دا فقیر ده، دا خپل ځان نسی چلولی، خپل ځان نسی ساتلی. که زه د ترپی ورکم، په پور باندې قرض ورکم، نو ازما قرض به بیا دی څنګه را ادا کړي. نو هیڅوک یو سړی هم ودیجې ته ځان نه نسی چې تا ته قرض درکړي، له تا سره ملګرتیا وکړي، له تا سره انډوالي وکړي. نو دا ټول خلک پرېږده، له خلکو څخه امید وشکوه، د الله تعالی له مخلوق څخه امید وشکوه، یوازې راسه د الله و درته دغه وظیفه وکړه. کله محبت له مشکل سره مخ یې، الله یې در حل کوي. کله رزق له تنګي سره مخ یې، مسکین یې، غریب یې، در په دل مال او دولت نه درته راځي، کاروبار دې پر مخ باندې نه ځي، نو راسه په دې وظیفه باندې عمل وکړه. دا یو ډیره خوندوره وظیفه ده دوستانو، ډیره له تاثیر څخه ډکه، مجربه، ازمویل شوې وظیفه ده. ما خپله ازمویلې ده چې انسان په مکمل یقین، په مکمل توکل سره پر الله باندې عقیده مضبوط وي، یقین یې مضبوط وي او بیا دا وظیفه وکړي. پر هغه لیول کم چې زه تاسو ته درښیم، ان شاء الله الله پاک جل جلاله به د زړه ارمان سي محبت ده هغه به هم ورپرکي، د دې د زړه ارمان سي د مال او دولت ته هغه به الله ورپرکي. نو راځي محترمینو دا وظیفه درخیم، وخت نور نه درځای کوم.
ملګرو کچیر چینل ته نوی راغلی ضرور سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره دا ویډیو هم ضرور شریک کړئ ترڅو هغه هم په دې کې را سره برخمن شي. دوستانو هغه داسې وظیفه ده چې د ماښام له لمانځه وروسته کېږي، بل وخت نه کېږي، ځکه چې د ماښام له لمانځه وروسته ډېر تاثیر کوي او نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د ماښام له لمانځه وروسته چې دغه وظیفه په کوم کور کې کېږي هغه کور ته فقر مسکنت نه راځي. محترمینو راځي هغه وظیفه درښیم، هغه دا ده چې کله تاسو د ماښام له لمانځه څخه فارغه سواست، 3 رکعاته فرض ده، 2 رکعاته سنت، له هغه څخه چې کله تاسو فارغه سواست که په کور کې یاست که په مسجد کې یاست، ګورئ زنانه یې هم کولی شي، مردانه یې هم کولی شي، نران ټولې ښځې هر څوک یې کولی شي، خو د نر سړي لپاره ښه دا ده چې په مسجد کې لمونځ ادا کړي، بیا دغه وظیفه باندې عمل وکړي، او د ښځې لپاره په کور کې. خو که چیرې د مسجد بندوبست نه وي، هلته یو څه مشکل وي د ده په زندګي کې، مثلا کار نه برابرېږي یو ځای ته یا مصروفیات وي، بیا کې په کور کې وکړي هم پروا نه لري. خو کله چې دی د لمانځه څخه فارغه سو، له سنتو څخه فارغه سو، دعا دې نه کوي، تر دعا مخکې د 4 رکعاته نفل وکړي چې دغه نفلو ته نبی علیه الصلاة والسلام صلات اوابین ویلي دي. دغه 4 رکعاته نفل هم دومره ثواب لري دوستانو، سړی د ماښام لمانځه وروسته وکړي، الله پاک جل جلاله هغه انسان ته د 10 قبول شوو حجو ثواب ورکوي پر دغه لمانځه باندې. دغه 4 رکعاته نفل چې دي د دومره ثواب دغه لمونځ لري. دغه 4 رکعاته نفل به وکړي، دا به داسې وکړي 2 رکعاته به وکړي، مثلا نیت مو وتړئ 2 رکعاته به وکړي، بیا به نیت وتړئ 2 رکعاته به وکړي، بیا به نیت وتړئ 2 رکعاته به وکړي چې 4 رکعاته پرس. نیت یې داسې ده مثلا لکه څنګه چې دا نور لمونځو نیت تړئ د نفلو دا هم دغه رنګه ده، خو په دې کې یو توری داسې زیاتېږي، نیت کوم د زړه خلاصه لمونځ کومه 2 رکعاته صلات اوابین، لکه موږ په نور منځو کې وایو مثلا په نفلو کې نیت کوم زړه خلاص لمونځ کوم 2 رکعاته صلات نفل، په دې کې د صلات نفل په ژبه باندې صلات اوابین وای، نور هغه مخستن کې وای، هغه وخت کې وای، نیت وتړه درنګ نیت او هغه سرتونه شناخته ستاته یاد هغه سرت کې وای، کړي سرت نو یاد لا ولغدالین امین ورست سرت ویل کی کسرت دي چا نو یاد دغه شناخته قل والله شریف په دې کې وای. خو یاد ساتي دوستانو کړي چا صورت یاد وی بل صورت او یوازې قل والله ټول عمر په المانځ کې ویل دا مکروه ده، ولې ځکه چې نو سرتونه به مو سره غړوي کله یو کله بل، خو که چا صورت نویز دغه قل والله شریف هم کې ویل شي. دغه 4 رکعاته نفل سیمه وکړو، لدی وروسته ستاسو سلام وګرځوي، لغه وروسته به راولار سي د قران کریم به درواخي، دغه آیات مبارک به تلاوت کوي چې سورة الواقعه د قران شریف په 28مه سپاره کې د قال فما خطبكم فغ سپاره کې دغه سورت تقریبا 9 آیات ده. دا سورت با تلاوت کوي اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه، دا کله تاسو تلاوت کوي چې تلاوت می تر پای پورې ورسوي، لغه ورسته به الله تعالی سپورت کوي. ګوري دوستانو دعا به ضرور کوي، ضرور، بغیر له دعا څخه ډیر مشکل ده، ځکه چې په دعا کې الله پاک جل جلاله ډیر قدرت او تاثیر یې کوي. نو کله تاسو دعا وکړئ مثلا الله سپورت کوي الله ته په دعا باندې تقریبا کم از کم 15 منټه خو ضرور ور باندې واخی. اول چې دعا شروع کوي ترغه مخ کې درود شریف وایس، بیا لغه ورسته په پښتو کې دعا وایس، تاسو ته پر خلوص درځي هغه غوایس، مثلا د محبت په باب باندې یا د رزق په باب باندې تاسو څنګه دعاګان زده وي هغه رنګه وکي. دغه عمل تقریبا 4-5 ورځې وکي، له هر منځو ماخان منځو ورسته دغه 4 رکعاته نفل، لغه ورسته دغه سورت، لغه ورسته دعا. ان شاء الله دوستانو د دې په برکت سره به چې غواړي محبت په باب باندې هغه ارمان به هم پوره شي او د رزق په باب باندې به الله به دومره مال او دولت درکړي چې تاسو به حیران یاست. له غیبي خزانو څخه به الله پاک جل جلاله درکړي، ځکه چې الله تعالی سره یو کن فیکون کوونکی فیصله کوونکی ذات ده. په خپل فیصلو کې له چا څخه مشوره نه غواړي، له چا سره فیصله نه کوي، بس خپل د سکون فیکون سوي کړو هغه وکړو. مثلا یو انسان د کرب پتی عرب پتی چې الله تعالی اراده ورته کوي جوړولای شي، بلکې هیڅ مشکل نشته، ځکه چې الله تعالی پر هر څه باندې قادر او خالق او رازق ذات. محترمینو دا وړه خوندور وظیفه ده، یو ځل ضرور عمل ور باندې وکړي او موږ ته هم دعاګانې وکړي. دا ویډیو له نور ملګرو سره ضرور شریک کړئ. پر الله تعالی مسپارم. السلام علیکم ورحمت الله.